السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه کوم. زما چې څونه پښتانه ورونه دي زه ماشاءالله تاسو ته خپل ورور خوږ هغه ورور مخامخ کومه که نه چې زما د دیر د خاورې دپاره بغیر د میډیا نه خدمت کړی د 10 لکو روپو په شکل کې ماشاءالله زمونږ شفاعت به لاول شفاعت به تاسو ته موږ سلام کوو زما له طرف نه او زما د ملګرو له طرف نه تاسو ته سلام کوو. دویم چې د کوم بابا دپاره د میډیا نه بغیر تاسو 30 لک روپۍ ماشاءالله برابر کړي او وغیره چې څونه نورې منډې وي د اخرني سره پورې تاسو منډې والي موږ ستاسو شکریه ادا کوو او زموږ د ملګرو سره څو خبرې تاسو شیر کړئ. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سیدولي شاه باچا بای عمران ورناس ته ډېره زیاته مننه کوم. سیدولي بای ډېره مننه کوم او د ارشد بای که تاسو سره هر څنګه یي خو هغې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. خو زیاته شکریه به د سیدولي ورور ځکه ادا کوم چې په دې خبره کې څه رکاوټ راغلی او خبرې راغلې وي او ارشد ورور هغې باندې زړه ته دلازاري رسېدلی وه او وروستو شوی و. نو ما سیدولي شاه ورور ته وویل چې زمونږ د ماشوم پاتې کېږي ډوکدري او هسې نه چې دا پانسي کړی شي ستاسو په وجه باندې او تاسو زموږ ډېرې ته راشئ او د بابا سره کښېنئ. نو الحمدلله سیدولي ورور هغه خبره ومنو ده او زموږ ډېرې ته راغی. نو دې په وجه باندې زه دا کریډټ دې ته ځکه ورکوم چې دې په وجه باندې هغه کار سر ته ورسېد او موږ سره ارشد ورور هم منډې ووالي. دیو به خپلو کې که اختلافات دي که څه یا به په خپل ځای یو جهان مننه شفاعت بی زه خپل دیر ته ویم د خصوصا د ډوکدرې خلکو ته زما اوسه ډېره د نږدې نه ناسته پاسته شو ده. تاسو ما د 8 کالو نه پیژنئ او زه د غونډې پښتونخوا پښتنو ته یم که د سوات دي که د دیر دي د خیر په کارونو کې موږ د هیچا اختلافات نه دی کړی او موږ د هغه خلکو شکریه ادا کوو چې د دې خیر د کار دپاره ستاسو یې قدمونه اخیستي دي هغه موږ نومونه نه مینشن کوو. ډېر خلک په دې کې شامل دي که د روپو په شکل کې که د ګاډي په شکل کې که د خبرې په شکل کې خو په هغه ټیم کې زه ټول قام ته ویم موږ اکشن اخیستی و چې ده ووایي چې زما خلکو اختلافات وکړو زه نورې چندې نه کوم. ما ورته وویل چې زموږ سړی د کیمرې ته کېنولی دی دې سړي له به چنده چې شفا ورور داسې یو کار کړی ده چې بغیر د میډیا ګورې دا روپۍ راغونډې کړي بالکل 30 که 35 لک روپۍ د بغیر د میډیا راغونډې کړي او دې سړي ته یې حواله کړي. نو داسې ده چې دا ماشاءالله خو بس خو منډې والي او د خپل قوم او د خلکو د دغه ته نظر دی ماشاءالله. بل دا لږ ځان له خپل کور سوی ویډیو ما ته کتلې هغه ویډیو ما کتلې د خپل کور سوی دی نو په هغه کې دومره غمجین نه دی لکه څومره چې د بوډا په دغه کې بالکل شفاعت به د زړه دپاره په هغه ورځ باندې هم درغلي وو ستاسو په دیره کې د بابا څه ناسي بخښنه هم غوښتله او دا مو وي که پاتې وه موږ به شپه ورځ په ځان یو کوو د څه به منډه وو. شفاعت به یې کتی او که زمونږ د بل پښتون بچی دی د خیر په کارونو کې مونږ ټول یو د بدو کارونو مرګستیا نه کوو. پښتون قام ته زه دا وایم چې د خپل کور سوچ نه کوي که نه او د بل له بچي دپاره لګیایي نو هغه دا ځوان دی چې په میډیا نه دی راغلی د لایک فالو کار یې نه دی کړی د شهرت کار یې نه دی کړی. زه خپل قام ته آواز کوم خپلو ملګرو ته آواز کوم چې کومه خلک زمونږ د قوم د بچو خیال ساتي په موږ باندې دا فرض دی چې موږ د هغه خلکو خیال وساتو د کور د حجرې د جومات او موږ هغه په داسې شکل کې دنیا ته وردو چې د هغه ملا مضبوطی چې زمونږ د روان نسل په دې باندې ملا مخې ته مضبوطېږي. موږ د غلط کار اختلافات کوو او دا به انشاءالله هر وخت کې کوو ټول عمر به کوو او انشاءالله یو کس به داسې کار نشي کولی. ده چې کوم کار کړی نو دا ډېر غلط کار کړی لکه پښتنو نه به معافي غوښتلي وي په دې اخره کې لکه موږ د پښتانه دته به یا سادهګان ښکارو نه پوهېږو څه په سوچ به یې دته نو لږ پېښه د ښو کارونو موږ خلاف نه یو شفاعت به یې موږ دیرې ته درغلي یو د بابا نه ملناین بخښنه وغوښته چې ته مشر یې زړه ته یې درد رسېدلی دی او اشنا داسې حساب کتاب دی لاس چې مات چې غاړې لځي. شفاعت به یې چې د خیر ښېګړې په کار کې ته ما کم خوام بوځې او مثال په طور تا زه کم خوام غوښتم دا خو یوه پیره د بابا څه ویډیو او ماپي وه او که زه داسې 100 ویډیوګانې د خپل قوم دپاره او ماپیان یې وغواړم نو زه لکه په دې باندې ځان ته بدې نه یم او انشاءالله اوس را روان میشن ستا د کور د آبادۍ به زه ټولو غیرتي پښتنو ته یم کور یې سوی د شفاعت بایي د بابا په غم کې و لالا اوس په د بابا غم ختم شو الله سر ته ورسو اوس په موږ ټول په شریکه زمونږ قام او خپل د دیر خلک انشاءالله د شفاعت به چې کومه مشکلات دي هغه به موږ په ډېره ښه طریقه او د عزت په طریقه باندې حل کوو د خیره سر ته به رسو. تاسو پکې څه وایي؟ ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني سیدولي بای او د سیدولي شاه بای او د عمران بای
چې مخکې مونږ له عزت راکو اوس چې بیا رالو هم عزت راکو دا په خپل عزتناک خلک دی نو ډېره زیاته مننه کوم ډېر مهرباني د خدمت دپاره موږ ټول یو ان شاء الله د ښو کارونو ملاتړ یو د بدو کارونو دی الله وس نه راکوي د الله په امان